کوونکې پېښه څلورم د جلال آباد زړه چاودونکې پېښه پنځم مخکې د لغمان زړه دردونکې پېښه د هغه څه مخکې د لوګر زړه دردونکې پېښه د مزارې پېښه د غزني د شهیدانو پېښه یو نیم کال پرله پسې د هلمند پېښه ورسره د روزګان پېښه داسې نه دی په افغانستان کې په هر ولایت کې ویر دی هره ورځ پلار د زوی قبر ته ناستې ژاړي مور د زوی ویر ته ناسته ژاړي کونډه د خپلو بچیانو لیدو ته ناسته ژاړي زموږ وروستی لپاره نام دی چې خدای تعالی وځو ننوځو څوک خو هغه بادار چې دا کوم په چکچکو تړون ورسره امضا کړي د خدای سره تعلق قطع کړي د قرآن په کوم ځای کې شته چې د کفر څخه کومک وغواړه د خدای څخه ځان جلا کړه پر کفر ځان وسپاره نن دې هغه زموږ معنوي پلار ماما راشي موږ ته د دغه عذاب خلاص کړي د خدای د قهر دې خلاص کړي د پاکستان د غلطې پالیسۍ او دوستۍ او انډیوالۍ څخه دې خلاص کړي اوباما ته مو تړون امضا کړي پاکستان ته مو ډېرن یا نن یا سبا امضا کوو اما پر مملکت مو اور باندې دغه جنابان د سبا د خپله د سوله سره بد د خپلو بادارانو ته ځي وایه بچیانې دغه مخلوق چې دلته پاتې دي وایه دغه خلکو پر حال چې ماته به دلته سرپرې کېږي ستاسې اولادونه به وړي ولې غږ نه پورته کوئ ولې چوپ ناست یاست ولې دولت خپل خطي مشي نه راوړي دا دولت څه کوي کومې خوا ته روان دی تر کومه وخته پورې د دغه هر چارواکي دپاره د کابل ښار بندې چې دی د کوره دي بچیان یې په خارج کې دي په امن کې دي پیسې د خارج په بانک کې په امن کې دي دغه ملت کړېږي په کم مدرس که په غزني کې زما ورور بنده دي دا نه هزاره دي نه شیعه دي دا زما ورور دی دا زما لپاره خجالت دی چې پنځو شپېته شپې کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي معلومات یې نه کوي راسئ چې یو باجرأته قدم واخلو پر خدای توکل وکړو د خدای قرآن ته ځان وسپارو دغه کفار ته د عمل ته وباسو دغه تړون مات کړو والله خدای مو وساتي ذمهواره مو خدای دی نه کافر یهودو نصارا دا ټوله غلطیات زموږ ده چې موږ د خدای څخه ځان جلا او پر کفارو وسپارئ د نورو عذابو په انتظار اوسئ واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. الحاج عبیدالله بارکزی د حاجي محمد رسول زوی د حاجي ملا سلطان محمد لمسی د کرنل جمال الدین خان کړوسی د ارزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د کمیسان په کلي کې 1438 لمریز کال د میزان د میاشتې په 15مه د پنجشنبې په ورځ په یوه دینداره متدینه او جهادي کورنۍ کې زیږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ابتدایي ښوونځي کې ترسره کړې. بیا د چوري ولسوالۍ له عالي لیسې څخه فارغ شو. د ابتدایي دورې او لیسې د زده کړو ترڅنګ دیني زده کړې هم کړي دي چې په دیني زده کړو کې دغه کتابونه لوستي دي لکه پنج کتاب، بوستان، ګلستان، تحفة النصائح، خلاصه، خواجه حافظ شیرازي، شاهنامه فردوسی، صرف مکمل، نحوه تر شرع جامی پورې، فقه شریف تر دریو هدایاګانو پورې، قرآن شریف له تجوید او ترجمې سره لوسته ده. بیا وروسته د وکالت په دوران کې د باختر پوهنتون له حقوقو پوهنځي څخه فارغ شو. له 1450 کالو وروسته چې کله د شوروي پر ضد د افغانانو سپېڅلی جهاد پیل شو نو بارکزي هم لکه د نورو میلیونونو افغانانو په څېر په سپېڅلي جهاد کې د خپل پلار او ورور سره په ګډه ونډه واخیسته چې ورور یې د ارزګان د مجاهدینو ولایتي امیر و چې په همدې سپېڅلي او مبارکه لار کې پلار او ورور یې دواړو د 1462 لمریز کال د میزان په 19مه نیټه په یوه ورځ د شهادت جام پورته کړ او د خدای جل جلاله د رضا لپاره خپل ځانونه قربان کړل. د دوی له شهادت څخه وروسته قوم د مشرتوب لونګۍ د بارکزي صاحب پر سر کېښوده. د جهاد او د قوم د سمبالښت چارې د ده پر غاړه شوې. بیا د مجاهدینو د جبهې قومندان شو او پاکستان ته ولاړ. هلته یې د مجاهدینو د ډاکټرۍ لنډ مهاله کورسونه ولوستل او د عاجلو ټپیانو د پانسمان او د لومړنیو خدمتونو کارونه یې زده کړل او د مجاهدینو خدمت یې پیل کړ. کله چې روسان له افغانستان څخه ووتل هماغه ورځ یې له جنګ څخه لاس واخیست او په خپل کلي کې په ذمهدارۍ بوخت و او ترڅنګ به یې د خپلو خلکو او هیواد خدمت کاوه. بیا کله چې طالبان راغلل نو له هغوی سره د ملي ګټو پر سر ستونزه راغله. بارکزي او د ارزګان ځینو نورو قمندانانو له طالبانو سره جنګ پیل کړ. بیا تر هغې پورې په غرونو کې و چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی ارزګان ته راغی. بیا له ښاغلي کرزي سره د لوی کندهار مرکز کندهار ښار ته ولاړ. هلته د یو څه وخت لپاره د ملا عمر اخوند په کور کې د دې باغ د فرقې
مسؤول و. بیا د کندهار د هوایي ډګر د کمربند د پوستو امیر شو. له 1403 لمریز کال څخه وروسته د خاص ارزګان ولسوالۍ ولسوال شو چې په دې دنده کې یو ځل د طالبان لخوا ټپي شو او یو کال په کور کېناست. په 1406 لمریز کال کې د چورې ولسوالۍ ولسوال وټاکل شو. بیا د ارزګان ولایت د قبایلو او قومونو چارو رئیس شو. په 1408 لمریز کال کې له ارزګان ولایت څخه ولسي جرګې ته نوماند شو چې د خلکو په لوړ ملاتړ سره په لوړو رایو باندې ولسي جرګې ته بریالی شو. کله چې پارلمان ته لاړ، ښاغلي بارکزي غوښتل چې داسې یو کمیسیون ته ورشي چې مستقیم له خلکو سره په تماس کې وي او خلکو ته ښه خدمت وکړي. نو د پارلمان په 13 کمیسیونونو کې د شکایتونو اورېدلو کمیسیون انتخاب کړ. زموږ کمیسیون تر 2 کاله مخکې 2 اتیا کورو یې واضح د پروګرامي د ولسوالۍ مربوط چې زموږ د کمیسیون ټول وکیل صاحبان شاهد عام دا راوړل چې 28 جریبه ځمکه د شاهسازۍ مربوط د مفتي پناهي ریاست په یو چاردیوالي غصب کړې او د عمر موسسې منفعان ته یې په اجاره ورکړې ده. موږ اسناد راطلب کړل. دغه خلکو د ظاهرشاه د وخت د مالیې ډېرې سودونه درلودل، شرعي قوانین یې درلودې، سخت محفوظ یې درلودې، د سترې محکمې حکم یې درلودې، د قضای دولت حکم یې درلودې، د وزیر د عدلیې حکم یې درلودې، د لوی څارنوالۍ قرار یې درلودې، د پاکستان نقشه یې درلوده. باوجود د دې 2 کاله وروسته تر اوسه پورې د شاهسازۍ وزارت یو شخص په هغوی کې 4 لکه ډالر د خلکو څخه په رشوت غوښتي دي. یوه سړي 11 کلنه لور په رشوت کې ورکړې ده. په هغه مظلومانو کې تر اوسه پورې دا ځمکه نه ده ورته سپارلې. تاسې هیئت ونیوئ، هغه خلک ته دا اوسه پورې راشي پولیس یې ووایي سرونه یې ورمات کړي. دغه ظالمان اشخاص د دولت په دستګاه کې دي، د غاصبین هم کمزوري خلک نه دي. فقط د دغه خلکو غږ ورته تاسو ورسوئ، تاسې هیئت ونیوئ، دا موضوع پلټنه وکړي. هلته د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون د رئیس څوکۍ ته کاندید شو چې د رایو په اکثریت سره د یاد کمیسیون رئیس شو چې پوره 8 کاله د یاد کمیسیون رئیس و. د دې دندې ترڅنګ د بودیجې د ګډ کمیسیون غړی و، د قانون جوړونې ګډ کمیسیون غړی و او د دې ترڅنګ د سبا پارلماني ګروپ غړی هم و. په دې 8 کالو کې د هیوادوالو په زرګونه دوسیې تعقیب کړي او حق یې حقدار ته رسولی ده. 4 ورځې مخکې د چارای کمبر په سیمه کې پخوا د وزارت دفاع جنرالانو ته ځمکه توزیع شوې ده. هلته د وزارت دفاع صاحب منصبانو کورونه جوړ کړي دي. دې 40 کاله مخکې په سکیجو نقشه کې د هغه کورو دپاره د کودکستان او د مکتب او د شنې ساحې دپاره ځمکه پرېښودل شوې ده. بدبختانه چې دلته یو نظام ځي، بل نظام راځي. په دغه وخت کې د موقع څخه په استفادې سره د وزارت دفاع د محترم وزیر صاحب دفاع پرسونل ورغلي دي. هغه بیچاره خلک ما ځان هم ووایي، هغه بیچاره خلک چې د دغه سابقه شنې ساحې څه چې د رئیس جمهور فرمان دی چې په دې کې څوک لاس نه شولی د دې څخه دفاع وکړي. د قدمشاه د فرقې د قمندان او د رئیس د تاسیسات په امر هلته خلک تر باران شوي دي. یو روزګانۍ ځوان ترکاري فروش په خپل دوکان کې په شهادت رسېدلی دي، 2 نفره زخمیان شوي دي. جناب وزیر صاحب دفاع ولې په هلمند کې ستا قمنده او د قدمشاه دغه اتلولي نه ښکاره کړي چې په دغه خطرناکه حالت کې ته ورځې د خلکو پر کورونو باندې امر د اور ورته کاڼا پر بې دفاع خلکو باندې راګرځې. دا موضوع ډېره چې د جناب رئیس صاحب د دغه موضوع عاملین باید محکمې ته راکاږي ولې په وزیر صاحب دفاع هم یې او د دغه بیچاره مقتول چې په خپل دوکان کې ترکاري فروشي کول د دې پوښتنه وشي. د ښاغلي بارکزي یوازینی هدف خپلو دردېدلو او ځورېدلو هیوادوالو ته خدمت کول دي، نه د پیسو د راټولولو په هڅه کې او نه هم د کورونو او موټرونو په هڅه کې. په ټول کابل کې 21 ځمکه هم نه لري چې همدا اوس مهال د کرایي په کور کې اوسېږي او همدارنګه حتی یو شخصي موټر هم نه لري. له کوم موټر څخه چې استفاده کوي هغه هم حکومت ورکړی ده. هغه څه چې بارکزي ته ډېر اړین دي هغه د خپل هیواد او خلکو لپاره خدمت ده. د ځینو وکیلانو په څېر د خارج چکرونه نه دي وهلي او هر وخت به چې د پارلمان رخصتي راورسېدې بارکزی به ارزګان او نور ولایتونو ته ولاړ او له خلکو سره به یې له نږدې څخه لیدل کتل کول او د دوی د ستونزو په حل کولو کې به یې ورسره مرسته کوله. نه شرکت لري او نه یې له کوم وزیر څخه پروژه اخیستې ده. تل یې چې له چا سره شخړه راغلې ده هغه د افغانستان په ملي ګټو ده. اسلام، افغان، د افغانستان ملي ګټې او پښتونستان د بارکزي لپاره سرې کرښې دي. زموږ دپاره په افغانستان کې تر ټولو سره کرښه د اسلام مبین دین دی او د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو سره چې دې ملت 2 میلیونه ککرې په قرباني ورکړې
د دې ساتل دي او د دې سمابات زموږ دپاره ولس مهم دی. زموږ دپاره د افغانستان خلک، فوج، اردو، پولیس دا زموږ عزت دی. د افغانستان ولس، د افغانستان نوم، د افغانستان ملي بیرغ دا زموږ عزت دی. اشخاص زموږ عزت نه دي. البته ښه هم سته او بد هم سته. ښو ته باید په ښه، بد په بد وویل شي. هر هغه څوک چې دغه کرښې لمس کوي بیا یې بارکزی په غم کې نه ده، که جنګ سالار وي، زورواکه وي، یا د ایران، پاکستان، امریکې او روسیې ایجنټ وي، د بارکزي له غاښ ماتونکي ځواب سره به مخامخ کیږي. امان الله خان خو اوس مړ دی، 100 کاله کېږي. اوس هم د انګریز زامن شته چې امان الله خان کافر بې مذهبه بولي. چا ورته ویلي چې سپی خوله دې در ماتوم؟ دا مه کوه. که په حقیقت کې د امان الله خان د لارې لارویان یاست، که په حقیقت کې د انګلیس، د هغه انګلیس چې امان الله خان یې په دغسې حالت کې د دې ملکه وایستې، انګلیس وایستې استا، موږ ته معلومه ده. نو د هغوی دپاره اوس هم ستا سنت یې خریلی، ژر یې ژمنځ کړي، لنګوټه یې تړلي. اوس هم په عوض دي چې امریکا ته بد ووایي، انګلیس ته بد ووایي، پاکستان ته بد ووایي، داعش ته بد ووایي، تروریست ته بد ووایي، روس ته بد ووایي. اوس هم دی مستقیما امان الله خان ته بد ووایي. هغه نیکه وده ته معاش ورکوي. که ملای لنګ مړ دی، د ملای لنګ او د لارنس زامن اوس هم پاته دي. که سکاو مړ دی، زامن یې اوس هم پاته دي. نو راسئ چې هغه خلکو تم په دستجمي ووایو. ما خو پر یوه ملا صاحب غږ کړی دی او تر اوسه په ګوتو نه دی راغلی. زه یو ځل بیا وایم، که ملا صبره خوند ما ته په لاس راسي چې اته دوژخه زما ځای کېږدی، زما سره د ژوند څه کولاکه وکړي، زه به د ده سره دغه تسبیه ضد دي بیا نه د حقوق بشر پروا لرم، نه دي د یوناما پروا لرم، نه دي د امریکا. زه به تا مرداروم چې د امان الله خان پسې بد بیا وایه که نه وایه، ستا پلار دي بیا په تا خوابده کړي، بیا دې رایستا دي زما را خلاص. خو افسوس چې تر اوسه نوی سره مخامخ سوي. دی زما دپاره سلمان رشدي دی. اوس هم دی زما دپاره سلمان رشدي دی. زما فتوا د مرګ په ده پسې ده. که په 1000 کسه کې، که په ماجد کې، زه به دی مرداروم لکه سپی غوندې، او مرګ یم روا دی. عزیزانو، دا پاکه خاوره ده. دوستانو ورته اشاره وکړه چې خاوره د مور حیثیت لري. د مور سره که خدای نخسته د بې کفایته زوی د لاسه یو نه محرمه او که 1000 نه محرمه، دا بې فرقه دي. ایا زما او ستا پر مور څو نه محرمه اوس ګرځي اتڼ کوي؟ ان تر دې چې 4 ورځې مخکې د شکایت کمیسیون داسې نهایي کاوه، د امریکا سفیر ورغلی هلته ناست و. د امریکا سفیر زما په لیست په نهایي کېدو څه کار لري که اشغال نه وي، که مداخله نه وي؟ دا به زه ورته ته ووایم ورسه غزني له چې بمبار کېدی، ستا پولیس یې وویشتې پر سر باندې. په عوض د دې هغه ورځ چې امریکا اول افغانستان ته راغله، ول 2 انچه شی تر مځکه لاندې نه راسوړه کېږي. اوس دا 2 انچه ټانک سپین بیرغ پر رپېږي، دی یې نه ویني. کتار یې په نپسې دی یې نه ویني. غزنی وسوځي دی یې نه ویني. کابل وسوځي دی یې نه ویني. هو سهار خبر وکړي UN یا یوناما ټولو سفارتو ته چې نن خطر دی پلاني ځای کې پټاو کېږي. هلکه ته څنګه په خبرې؟ زما دولت و استخبارات نه دي ته په خبرې پټاو هم وسي. نو خو تی راولې، ستا موټر نسم تلاش کولی، تی راولې تی کښته کوې بارانو، ما په وژنې بلې پلانونه بیا غندې وه. دا تروریزم دی، دا طالب دی. یو چاکو یې سنګر صاحب ته په لاس ورکړی دی، یو ماته چې سره وهي. زما مرګ یې ده ته روا کړی دی، د ده مرګ دا ټول دغه فتواوې چې ورکوي دا د دغه امریکې غلامان دي، دا د دغه انګریز غلامان دي چې پرون د امان الله د کفر په تور وایستې. ښه لعنت پر روس او د روس پر ګوډاګیانو چې دا وطن یې تباه کړي، لعنت پر امریکا او انګلیس، پاکستان او ایران او د دوی پر ګوډاګیانو چې دا وطن یې تباه کړي. یک جانبه قضاوت به نه کوو. هغه د پرون د روس ګوډاګی به د نن قهرمان ماته ځان نه جوړوي. هغه زما 15 لکه انسانان چې د روس په تیارو تر خاورو لاندې دي، د هغوی زوی او بچی به څوک وبخښي؟ هغه نو ولې ځان قهرمان بولي؟ قربان تر هغه مجاهد سم چې اوس په ټاټې خرڅوي یا په نیم بدن ګدا کوي، مارکیټ یې نه دی جوړ کړی، غصب یې نه دی جوړ کړی. راسئ چې د افغانستان په ادرس د خدای د دین په ادرس سره یو سو و ټولو پردو او پردیوالو ته پر خوله هغه لعنتي سوک ورکړو لکه اعلیحضرت غازي امان الله خان چې ورکوي. بارکزی شملور او خلور سیاستوال دی چې هر کله یې د هیواد په ملي ګټو ننګ کړی دی او د لښکر په لومړي قطار کې ولاړ وي.
ښاغلي بارکزي د ملي ګټو په پار د پلار او ورور له لاسه ورکولو وروسته په دې وروستیو کې خپل 2 زامن شهید حافظ محمد شاه بارکزی او شهید حاجي حفیظ الله پاسون بارکزی له ګران وطن څخه قربان کړل. بارکزی د جنګ سالارانو او لنډغرو پر ضد په ولسي جرګه کې د خپل ولس غږ پورته کړی او زورواکو ته یې غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي دي. کله چې د افغانستان او امریکې ترمنځ ننګین امنیتي تړون لاسلیک کېده، بارکزی له هغو ګوتو په شمار سیاستوالو څخه و چې د یا تړون مخالفت یې کوه او دا به یې په ډاګه ویله چې دغه تړون د افغانستان د اشغال په معنا دی. د دې ترڅنګ چې بله مهمه مسله وه هغه د الکترونیکي تذکرو وه چې په دې برخه کې بارکزی لومړنی شخص و چې په یادې مسلې کې خپل غږ پورته کړ او ویل چې باید په تذکره کې د اسلام، افغان او د قوم یادونه وشي. اسلام د کلمې سره کوم مخالفت و د افغان د کلمې سره کوم مشکل و د قوم د کلمې سره هر یو د خپل قوم افتخار وکړي. دا تصمیم زما په فکر ډېر د شرم نه ډک تصمیم و. تاسو یو کار وبینئ ووځئ د ولس غبرګون ووینئ چې ولس څه وایي. وکیل صاحبانو ولې د افغان او د اسلام او د قوم په ضد رایه ورکړه؟ آیا چې په دې مملکت کې افغان پاتې نه شم، مسلمان پاتې نه شم، یو قوم ته منسوب نه شم، نو څه شي به شم؟ په کوم ادرس به غږ وکړم؟ اخر خبره یاد شي وکړم. بل جناب رئیس صاحب څلورم تاسو ولیدله چې په نیټ کې نن سهار ما خلاص کړل او پر وویژړل په دغه مقدسو چوکۍ باندې چې موږ پرې ناست وو. خلکو خره چیرې ولیدې، سپی چیرې ولیدې، بیزوګانې چیرې ولیدې. د بیزو او د سپي او د خره څخه خدای پاک اخیستله خر وایي ما بار وړي، سپی وایي ما په خپل کور کپل، وفادار په خپل کور ته ډوډۍ مې د خپل کور کپل او خوړل او جاسوس پرېږدي په نه کول. بیزو مه وایي موږ دا وکیل صاحبان چې د خدای په قرآن مناسب چې دي دا د خدای په څه جواب وایي. تاسو تعلیم په دا تاسو واقعا د خجالت او د شرم ځای دنیا کوي. بل جناب رئیس صاحب تاسو د باندې د ولس د عام ولس ملګرو وګورئ څه عزت نشته دې حالات راپاڅي. دغه ورونه چې نن د ملي وحدت نارې وي، دغه ورونه خلکو په هغه نارې وي چې قوم نه وي شته شوه. نن چې قوم نه وي شته څه مشکل نه دی چې چې د پاک ورته شته اولاد دي کوي. خو دا قوم نارې ولې موږ ویلې چې یو افغان، خو همدغه تاسو اوس نارې ولې چې باید قوم ما افتخار نه چې ستا قوم افتخار راولي، بیا څه مشکل د کوم ځای کې تېر شوې چې د دې په څېر کې راوړي. جناب رئیس صاحب دا درې مقدس کلمې چې افغان، اسلام، قوم دا زموږ افتخار دی. دا د تجزیې مسله نه ده، د دې رنګ ملي ریاست دی. تاسو هغه زاړه ارشیفونه راواخلئ چې په زاړه ارشیف کې چا غوښتل چې دا قوم نه شته شوه. ولې نه راته خلک مخکې د دې رنګ وایي. بل جناب رئیس صاحب موږ تاسې په خپل افتخارات پاتې دي. د دې دفاع په هر څوک چې د افغان د نامه سره د اسلام د نامه سره ټکر لري په دې مملکت کې دا دوې معناوې لري. یو دا چې بلکې انسانان د اسلام د دین اړوندې دي باید د هغوی هویت پټ وساتل شي، او یو دا چې شنې قومونه د بلو قومونو هڅپېدل غواړي، د هغوی د حقوقو پایماله کېدل غواړي، د ډیورنډ کرښه په دې هغه د رسمیت پېژندل غواړي. دا نشي کېدای. یو هر څوک چې دغه ارمان لري هغه به دغه خپل ارمان کور پناه کور ته نه یوسي. دا افغانستان دی، د افغانانو ځای کې هر څوک چې افغان وي، مسلمان وي، یو قوم ته دلته منسوب وي، ټول قومونه زموږ د سر سترګې دي. هغه د دې مملکت نه دی یوه پلان په کس دا یو لعنتي قوم د امریکا د امنیتي قوم تایید دی چې تر اوسه پورې نتیجه ونه ورسي. پرېږده سمه ځوانان ته باید وکړو. نو هغه دا د شرم نه، د خجالت نه، د جفا نه جناب رئیس صاحب هر څه وشت کېږي. تصمیم ونیسي. بل په کلمه دا وغواړي هغه څوک چې د اسلام د قرآن څخه تېښته دي د افغان څخه یو مطلب شي یا څوک څه غواړي ټول مطلب شي راګیري دي وکړي. که مرا وبایلل هغه هغه صاحبان چې افغان او اسلام دښمن دي استعفا دې وکړي، مثالي واخلي چې دا یو څه کې د شرم ډک نشي کېدل او وده وشي او یو امتحانات وشي. تشکر ولې نشي صاحب آزاده؟ دا یو ملي مسله ده. په سپینو باندې پرېږدي، په سرو باندې پرېږدي، په بېزونو باندې چې د همدې لپاره یې عریضه ولیکله او د وکیلانو لاسلیکونه یې پکې راټول کړل چې باید تذکره پرته د اسلام افغان څخه چاپ نشي، او په دې برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي چې اوس یې دا د موږ او تاسې د دوی د مبارزې ثمره ګورو. څرنګه چې موږ او تاسې ټول پوهیږو چې کابل د هېواد زړه ده،
په ټول وجود کې زړه تر ټولو مهمه برخه ده. کله چې د یو وجود د زړه له کاره ولویږي او یا په مرض اخته شي نو ټول وجود ورسره خرابیږي او له منځه ځي. تاسې شاهدان یاست چې په کابل کې څه تېرېږي. د افغانستان زړه کابل چې پخوا په دې دنیا جنت یادېده مګر اوس دومره ناپاک دی چې له هرې کوڅې څخه یې بویونه خپرېږي. په رڼا ورځ خلک پکې لوټېږي او همدارنګه په سلګونو ستونزو کې راګیر دی. بارکزی د کابل په رنځ پوه شخص دی او اوس یې ورته ملا تړلې ده چې د افغانستان زړه کابل ته خدمت وکړي او له اوسني ناروغ یعنې ناپاک چاپېریال څخه یې راوباسي. نو په همدې خاطر یې ځان له کابل څخه ولسي جرګې ته نوماند کړی دی تر څو د لوی خدای جل جلاله په فضل او د خلکو په ملاتړ د کابل د خلکو وکیل شي او په کابل کې اوسیدونکي درانه قومونه مستقیم موکلین شي. که تاسې خپله رایه د عبیدالله بارکزي لپاره وکاروله نو هغه به د خپلو خلکو په خاطر د هر ظالم جابر او د لنډغر پر وړاندې ودرېږي. بارکزی د هر ظالم د سترګو ازغی دی او همیش به د خپل عزتمند ولس د حقوقو څخه دفاع کوي. ښاغلی عبیدالله بارکزی د هیواد علمي او سیاسي قدر دی او د ګران افغانستان راتلونکي لپاره سترې هیلې لري.